دغه شان یو بله مسله هغه دا ده چې آیا یو سړی چاته دا ویلی شي چې زه خپل لور تاله در کوم یا خپله خور تاله در کوم؟ ویلی شي او که نه؟ دا حقه خبره ده چې زموږ د معاشرې او د پښتو جواب به څه راځي چې نشي ویلی. دا خو بېغیرتوب دی، دا خو خپل لور سپکول دي. او شریعت دا وایي چې نه، دا کار جایز دی. په هغې باندې ډېر دلیلونه دي. اولنی دلیل بله دی چې شعیب علیه السلام موسی علیه السلام ته څه ویلي؟ اني اريد ان انکحک احدى ابنتي هاتین، زه دا غواړم چې په دې دوو لوڼو کې یوه لور تاله درکړم. موسی علیه السلام ته ښه صفا وویل. په دې کې زمونږ به څه وي او پښتو به زمونږ څه وي او غیرت به زمونږ څه وي. د شعیب علیه السلام د غیرت په مخ کې موږ د هغه په مخ کې څه وي؟ هېڅ وي. هغه خپله لور یو سړي ته ووایه، سړي ګوره لا څه ویلي نه وي، او هغه ته ووایه ځان د موسی علیه السلام ته وي موسی زه دوو کې درله یوه جرۍ در کومه. دا به یو دلیل دی. بل دلیل په دا دی چې عبدالله بن عمر رضی الله عنه حدیث دی، ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه حين تأيمت حفصه، وکله چې زما خور حفصه رضی الله عنها خاون مړ شو، وکانه من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دغه د خاون چې دا یو نیک انسان د رسول صلی په مرګرو کې و، هغه په مدینه کې مړ شو. نو عمر بن خطاب چې کله د خپلې لور دې حالاتو ته وکتو چې دا غریبه په کور کې دغه شان ناسته او له څوک راغلي نه دي، نو هغه وایي چې اتیت عثمان بن عفان رضی الله عنه، وایي زه به عثمان بن عفان پسې راغلم. عمر بن خطاب خپله دا کیسه کوي، وایي ما ورته چې زما لور د حفصه نوم یې دی او زه تاله درکول غواړم دا جنۍ. دلته د عثمان بن عفان نیک انسان ښکاره شو، نو دا خبره ورته هغه ورته چې سانظر فی امری، زه صحیح ده ما له لږ ټایم راکړه زه پکې سوچ وکړم. فلبثت لیالي، بیا څو شپې تېرې شوې، بیا ما سره ملاو شو، وایي ما ته وایي چې خفه نه شي، خو لکه زما اراده نشته واده ته. وایي چې صحیح دی. قال عمر فلقیت ابا بکر، عمر بن خطاب وایي چې بیا زه یو ورځ دوه بعد د ابوبکر صدیق له ځان سره ملاو شو. وایي ما ورته وایي چې ان شئت زوجتک حفصه رضی الله عنها، که ته غواړې چې خپل لور تاله درکړم چې ته یو نیک انسان. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه غلی شو، هېڅ جواب یې ورنکړو. نو عمر بن خطاب دغه ټینګ کې دا وویل د عثمان بن عفان په خبره باندې زه خفه شوی نه وم، پر ابوبکر صدیق په خبره باندې زه خفه شوم. ځکه چې له سره نه په ها کې جواب راکړو نه په نا کې راکړو. بیا یو څو شپې تېرې شو، زه دغه سوچ کې وم چې خطبها رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی وټکم، یا رسول الله څه خدمت دا دی که دا جنۍ ته موږ له راکړي. د دې نه بله غټه د خوشحالۍ موقع ده وه. هغه له ډایرکټ خپله لور ورکړه او واده وشو. وی بیا څه ورځې بعد زه د ابوبکر صدیق سره ملاو شوم، ما ته وایي چې ته کسې په هغه ورځ خفه شوې په کومه ورځ چې تا ما ته د خپلې لور خبره وکړه او ما ته د هانا کې جواب در نه کړو. وی ما ورته وایي چې نه همدې کې خو شک نه چې زه خفه شوی. وی ابوبکر صدیق وایي چې ما چې تا له دا جواب در نه کړو دا د دې د لاسه چې یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم ستا د لور باس کړی و، زما په مخ کې کړی، یعنې اشارتن یې داسې خبره کړې وه چې د ده لور که یو سړی وغواړي. نو وی ما نه غوښته چې زه د رسول صلی الله علیه وسلم دا پټه خبره ښکاره کړم او انتظار کې وم. که تا ته ما نه ویلی وې نو هم کار ورانېدو، کېدای شي رسول صلی الله علیه وسلم نه یې غوښتلی، او که ما ته ها ویلی وې نو کېدای شي چې بیا رسول صلی الله علیه وسلم راغلی هغه غوښتی او ما هغه زما مخکې اشارتن دا خبره کړې او ما وغوښته نو دا خو ما غلط کار کړی. نور زما زړه وو ځکه خو ما نه ونوي، نو هغه خبره ټوله دې د لاسه وه. نو هغه په دې باندې خبره باندې بیا عمر بن خطاب رضی الله عنه خوشحاله شو، هغه مسله د زړه نه ووته. زه تپوس تاسو نه دا کول غواړم، موږ په غیرت کې داسې یو لکه څنګه چې عمر بن خطاب رضی الله عنه، زمونږ پښتو داسې ده لکه څنګه چې عمر بن خطاب، زمونږ ایماني جذبه زمونږ تقوا دومره ده لکه څنګه چې عمر بن خطاب. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په کومه لار چې عمر بن خطاب رواني شیطان په هغه لار نه ځي. دومره غیرتي، دومره دینداره، دومره ایماني شخصیت، او هغه خپل لور یو سړي ته وځي تاله درکړو او موږ نشو ویلی. نو موږ په دې انتظار اکثر اوقاتو کې داسې کېږي چې یو هلک پرې د سړي خوښ شي، لکه کله چې د هغه علم ویني، د هغه دینداري ویني، د هغه تقوا ویني، د هغه ښکلي اخلاق ویني، د هغه د خلکو سره دا منډه ویني، نو په زړه کې دا خبره راشي چې یاره دې هلک که چې زما د لور وغوښته یا زما د خور وغوښته نو، خو ویې ورته نه. نو بیا داسې یو شی راشي کور ته چې هغه ته ښه ښکاري، نو هغه ورته وایي چې نه دا خو دې ته ښه ښکاري، نو هغه ورته وایي چې نه دا خو دې ته ښه ښکاري. نو بیا داسې یو شی راشي کور ته
یو داسې هلک راشي چې هغه نه دیندار او نه پکې دنیوي ښه صفات او بیا دی مجبوره وي، که نه یې ورکوي بیا هغه جنۍ کور کې پاتې کېږي، هغه جنۍ هغه له ورکړي، هغه جنۍ چې دی دنیا او آخرت دواړه تباه کړي. ځکه چې دینداره هلک له چې جنۍ ورکړي که نه، او دا جنۍ بېدینه نو دا جنۍ ګوره دینداره کېږي د دینداره هلک سره، او چې کله هلک بېدینه نو ګوره دینداره جنۍ بېدینه کوي. او ډېر کم دي چې یو هغه ډېره تکړه ښځه یو ډېره تکړه جنۍ چې کوشش دا وکړي چې خپل خاوند حق ته راوړی والله د هغې په داسې هدایت وایي. خاوندونه داسې جنکۍ ډېرې کمې او زموږ په معاشره کې ډېرې کمې، ځکه زموږ په معاشره کې موږ وایو ښځه به سړي ته نصیحت کوي، دا موږ لکه یو عیب ګڼو، یو سپکوالی ګڼو چې کله ښځه خاوند ته وایي لمونځ کوه، نو دی ورته داسې وګوري او د بریتونه به وینې ستاسې وایي ته بیا ووایه څه لمونځ کوه، ته وماته ښایي چې لمونځ کوه، ما ته پته ده څه ټایمه لمونځ کوه، نن نه بعد کړې ما ته دا خبرې وکړي نو خیر به دی هغه وایي هغه شي. کېدای شي په نورو معاشرو کې داسې وشي لکه د عربو معاشره ده، عربو معاشره کې زنانه چې خاوند ته نصیحت وکړي خاوند په خوشحالي او د هغې د تندی ښه ښکل کړي چې دا خو ما ډېره مینه ده چې ما د آخرت ته اور نه لرې کوي. او زموږ په معاشره کې ډېر داسې دي او لږ به خلک به داسې الا من رحم الله چې هغه به په دې خبره باندې خوشحالي. نو خبره ما دې پورې کولی چې د سړي په زړه کې او ویلی نه شي د غیرت او د پښتو د لاسه بیا هغه جنۍ بل چا ته واده شي او کور وران شي. نو که تا ته یو هلک ستا خوښ او ته دا غواړې دې کې هېڅ عیب نشته، تا هغه ته ښه پټه دا خبره وکړه. خو بیا زموږ په معاشره کې بل عیب دی او هغه دا عیب دی چې بیا به دغه هلک که دا جنۍ واده کې یو دیندار نه او درون اخلاق والا انسان نه نو بیا به دې جنۍ ته معمولي خبره باندې ورته دا کوي چې ستا پلار راکړي او ستا پلار ماته ما خو ته نه غوښتې. هلته اوس دا مسله دواړو طرفونو نه ورانه. ګوره کله چې په معاشره کې قرآن او حدیث نه وي که نه د الله شریعت نه وي د هر طرف ته هر څه ګډوډي. اوس یو انسان راغی مثال کې ما ته ووایي چې پلانې زه تاله خپله خور در کومه لور در کوم او زه هغه جنۍ واده کوم نو زه به د دې سخر د هغه بل سخر نه ډېر قدر کومه په هغه کم پسې چې زه تللی وم ما ته جنۍ غوښتلې وه او ته خو ما ته به خپله ووایي څومره اوچت انسان و ما پسې راغی دا د هغې اوچت اخلاق و د هغه دینداري وه. نو آیا د دې دینداري او د اخلاقو د لاسه زه اوس د هغه لور بېعزته کړم او زه به د هغه لور ته ځای په ځای دا خبره دا له پرېږده خاونې ورته نه کوي د خاوند هغه خویندې ورته کوي. زمونږ ورور هغه ډېر ښکلی هلک و هغه رقم مال خو مونږ پلانې کته او پلانې کته د جنت دا هورې به ورته یادوي دغه له مونږ کتې او به ستا پلار وویل دا هلک ورور به ورته دا خبره کوي خواښې سخر به لګي دا خبرې به کوي دا یو پالتو کار دی چې زموږ په معاشره کې ته نه وي. هلته دا مسله هم ده که نه سړی د دې نه هېرېږي وایي که زه دې سړي ته اوس په خپله ووایم داسې نه چې دا قصه راته بیا جوړه شي. یوه دویمه ده که دې هلک انکار وکړو نو بیا به داسې چل کوي که دینداره نه وي او اوچت انسان نه وي نو دی به بیا بهر ګرځي راګرځي او خلکو ته به وایي حالانکې د هغه سړي مقصد به یو دینداره انسان و د هغه یو دیني سوچ و نو دی به بیا ځای په ځای دا خبره کوي او د هغه لور به سپکه کړي او هغه سړی به سپک کړي دا ټول غلط کار دی. یو سړي تا ته چې زه تا لور در کوم خور در کوم ستا خوښه نه وه الله دې ستا عزت وکړي ستاسو اوچت اخلاقو خو نه دې ټایم کې زما یو واده شتي یا زما دا واده ته زړه نشتي داسې قسمه عذر وګوره او دا خبره په دقته ځای وشو او ختمه شوه بس. او که واده دې کړه بالفرض دغه جنۍ نو دا جنۍ د دې نه مه خبره وه چې ستا پلار ما ته دا ویلي دي د جنۍ دې مه خبره وه دې ته اوچت اخلاق وایي. بلکې کله چې هغه ته ته ووایي چې تاله دا خپله لور در کوم خور در کوم بیا خو به لازم ته د هغه کور ته ځې که نه غوښتو دپاره هغه رواجي کار خو به کوې کوم چې رواج نو ته به د هغې نه داسې ظاهره کې د ښځې ته او د خپلو خپلوانو ته د ټولو ته تر دې چې خپل مور پلار ته هم مه خبره وه هغو ته به دا ظاهره کې چې دا جنۍ ګوره ما غوښتلې ده چې داسې نه سبا د دوی د جنۍ ته څه وایي دا د اوچت انسان اخلاق او دا د دیندار انسان اخلاق او چې کوم سړی دینداره نه وي که په هغه کې پوخت وي او که په هغه کې غیرت وي او که هغه انګلیش تعلیم کړی او که هغه استاذ وي او که هغه هره بله چې کله به کې دینداري